امام ربانی مکتوب نمبر 28 جلد دوم کی فرمائی اس بیان کے مردوں کے ارواح کو صدقہ کرنے کی کیا کیفیت ہے؟ ملا صالح رحمہ اللہ کی طرف صادر فرمایا ہے مردگانو تا د صدقی کولو سکیفیت الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد یورز می خیال شو چې دی رشتہ دارو ته صدقه پکار ده. امام ربانی صاحب کشف چې صرف نیت نو کو د صدقې نو هغه مردگانو روحونه ډیر خوشاله شو. سبحان الله ډیر خوشاله ما تخکار شو کله چې مې د صدقې وخراغه نو اول می د دې ثوابونه هدیتن تحفتن عاجزانه متواضعانه تحفه بارگاه رسالت ته فرمایله چې آقا مدنی صلی الله علیه وسلم ته دې ثواب بخم څنګه چې زما عادتو دین رستو می کم فرشتہ دار چې یا کم مردگان می نیت کیو هغه ته می ورو بخم دغه وخت بیا ماته داسې خرج دا مړې دومره خوشاله نه دی ډیر حیران شوم دې خبره سره خو په دې پوه نه شوم چې دا ولی خفه شو دا مرا تخکاره شو چې زما په دې صدقه باندې دې مړی ته ډیر برکات رسیدلی دي. یو ځل مې د الله په نوم باندې رسول الله مبارک روح ته د بخلو په نیت نقد پیسې صدقه کی او بیا مې ویلې چې یا الله د رسول الله مبارک په خاطر نور انبیاء کرام ته هم ورسي او دا نور انبیاء کرام می د نبی علیہ السلام تابع وګرځول مستقلا طور می دا کار او دا صدقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کړی و. په دې کې ماته د نبی علیہ السلام خوشحالي محسوسه نشوه یو د پاره وکي او ټول ته بخې ټول ته رسی دا ثواب کم درځي چا د پاره چې صدقه اولن کړي. ان ربک واسع المغفرة ستا رب ډیر بخشش والا دی. نو زه په دې پیډو شم چې په دې کې د ناخوښۍ او ناراضګۍ وجه څه ده ډیر وخت پورې می دا خبره په ذهن کې اورېدله او اړه کې می ګرځېدله آخر د الله په فضل باندې ښکاره شوه چې دا خفګان او دا نه خوشحالېدل د دې وجه دا ده چې کومه صدقه بغیر د شرکت د بل مردنه یو مرحوم په نوم باندې د الله په نوم باندې هغه ته وبخلی شي نو هر مرده خپل طرف نه دا صدقه تحفه او هدیه په طور نبی کریم په خدمت کې پیش کړي او د دې وسیلې برکتونه او فیوزات بیا حاصلې. لیکن که دا صدقه قبول شي نو مړي ته صرف د دې ثواب ملاویږي او د عدم شرکت په صورت کې که صدقه قبول شي د صدقې ثواب ملاویږي خو لیکن دته د دې صدقې د تحفې او د هدیې پیش په طور پیش کولو فیوز او برکات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې پیش کړي دغه رنګې هر کس چې کوم پکې شریک شي داغه نسبت موجود دی نو په دې کې یو درجه د ثواب ده او په عدم شرکت کې دا مرده د خپل طرف نه د حضور صلی الله علیه وسلم په وړاندې پیش کړي او دا معلومه شوه چې دا هدیه او تحفه چې کوم غریب د یو بزرگ په خدمت کې یوسي بغیر د شراکت نه نو که دا تفعیلی وي نو دی په خپله پیش کوي نو دا ځکه بهتر دی. نو دې کې څه شک دی چې بغیر د شرکت نه بهتر دی او دا بزرگ خپل رونو ته د خپل طرف نه ورکوي دی وجه نه د هغې روح په دې باندې زیات خوشحالي دومره ده چې فقه کې دا مسله راغلی ده چې ثوابونه ټول ته یو شانتې رسیږي خو دا د ذوق او دغه یو خبره ده په دې بزرګانو کې چې هغې ته دې کشف کیږي نو په دې وجه د امام ربانی رحمه الله دغه خیال دی. نو ما ته معلومه شوه چې زیاتتر مردگان د هغې خوشحالول په هغه ځای کې په دې صدقه کې ده چې صرف هغه ته یې وروبخي نه صدقه کې شرکت باندې لیکن په کار ده چې کله د یو مړي دپاره د صدقې نیت وکړي نو اول د رسول الله مبارک په نیت باندې جدا صدقه وکړه بیا وروستو دغه مرحوم ته د خپل طرف نه بیا صدقه وکړه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق مونږ باندې د ټولو نه زیات دي او هغه دې ته محتاج نه دی خدا یو تحفه ده عاجزانه په دې صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر به دا صدقه قبوله هم شي
امام ربانی رحمه الله فرمایي ز په خپل بعض صدقاتو کې دا سنیت کوما نو دینه بهتره بل څه ذریعہ نه غنما امید دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله او د غیب برکت به دا قبول شي علما کرام فرمایي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې سوق درود وي دریا پنیت عام قبول دی که رسول الله مبارک قبول دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي اگر چې د دې ثواب به درود ویونکي ته نه ملاوي ځکه چې د اعمالو د ثواب دارمدار په نیت باندې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق له قبول دی ځکه چې هغه مقبول او محبوب بنده دی د الله تعالی خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وکانه فضل الله علیک عظیما او د فضل د الله تعالی پتا باندې لوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې خو قبول وي او دا موږ د پاره صرف دام کافی ده ان حضرت صلی الله علیه وسلم په شان کې الله فرمایي د فضل د الله تعالی پتا باندې ډېر لوی الله پاک دې موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي رب العالمین جل جلاله زموږ استاد ظاهری باطنی تزکیه وکړي دې مکتوب خلاصه ده چې کوم خلق پتا باندې حق لري ور افضل ده چې مستقلا د غي د پاره صدقه وکړي شي بلا شرکت غیره خو کچرته کې یو سړی داسې نیت کوي چې یا الله د دې صدقې څومره ثواب دی اولا زه د خپل مرحوم ته بخم او د هغه نه بعد خدای دا نور مردگان ته بخم نو دا هم روا دي او دې سره فتاوا ترخانیه فتاوا خلیلیه وغیره لیکي چې د دې صدقې په دې ثواب کې څه کمې نه راځي چې کوم اول کسته شوی وه هغه ته عمره ثواب نه ملاویږي او دارنګې د نور مرحومینو نه که د الله فضل ډېر لوی دی الله پاک دې موږ تاسو باندې خپل فضل او کرم همیشه د پاره فرمایي واخر دعوانا الحمدلله